د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یو ځل بیا زړونه وګټل. مولا یعقوب د پاکستان هغه د PIA الوتکه ګرځولې چې هرات ته د مرستې لپاره 10 تنه پاکستاني ډاکټران لیږل. د پاکستان څخه د مولا یعقوب کرکه د افغان کډوالو پر سر پیدا سوې ده. مولا یعقوب یادې الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړې او بیرته الوتکه او ډاکټران مخ پر پاکستان ګرځولي. دا چې مولا محمد یعقوب مجاهد ولې یا د الوتکه ګرځولې ده په اړه پاکستاني چارواکو څه غبرګون ښودلی او د یادې الوتکې د راتګ هدف څه و. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستاني ډاکټرانو الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې د هرات په هوایي ډګر کې کښیني. د ایران تصنیم خبري اژانس وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د افغانستان د اسلامي امارت حکومت یوې پاکستاني الوتکې ته اجازه نه ده ورکړې چې د هرات په هوایي ډګر کې کښیني. ځینو پاکستاني سرچینو هم ویلي چې په دغه الوتکه کې 10 تنه پاکستاني ډاکټران سپاره وو چې د هرات د زلزله ځپلو د درملنې لپاره راستول سوي وو. د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ اړیکې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورول کېدو په خاطر ترنګلې سوي دي. اوس تازه د افغانستان اسلامي امارت ته نږدې رسنۍ حریت راډیو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي افغان چارواکو د زلزله ځپلو لپاره پاکستاني مرستې رد کړي دي. دغې رسنۍ لیکلي دي پاکستاني رسنیو د دې هیواد د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو د پاکستان هغې الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړې چې غوښتل یې د هرات زلزله ځپلو افغانانو ته د 50 خیمو او 500 کمپلو مرسته ورسوي. په خبرپاڼه کې لیکل سوي دي وړمه ورځ د پاکستان موقت صدراعظم انور الحق کاکړ ویلي و چې ګواکې افغان حکومت ترې د مرستې غوښتنه کړې او دوی هم افغانستان ته د 50 خیمو 500 کمپلو او 2 کسیز طبي ټیم لیږلو پریکړه کړې وه. خبرپاڼې زیاته کړې بل پلو د افغانستان اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد هم په یوې خبرپاڼه کې د هغو 11 بهرنیو هیوادونو نومونه په ډاګه کړل چې د هرات زلزله ځپلو هیوادوالو ته یې مرستې رالیږلې وې، خو د مرسته کوونکو هیوادونو په لیست کې د پاکستان نوم نه و. حریت راډیو زیاته کړې سیاسي شنونکي وایي چې افغان چارواکو د پاکستان دا مرسته هلته د افغان کډوالو سره د ناسم چلند غبرګون کې مسترد کړي او دا اقدام پاکستان ته په ډاګه کوي چې د افغان کډوالو سره غیر اصولي چلند د دوی لپاره ښې پایلې نه لري. یاد دې وي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان مهاجرینو زنداني کولو او ورسره ناسم چلند کولو پالیسي غوره کړې چې د اسلامي امارت د مسؤلینو له توندو نیوکو او سخت غبرګون سره مخ سوي دي. د پاکستان حکومت 1,700,000 افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د روانې اکتوبر تر پایه له پاکستانه ووځي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.